الرحیم مونږ ټیبل سٹارټ کړو ټیبل کې سنا څه کار مونږ کړو دا مونږ ویلو چې یو ټیبل به مونږ څنګه جوړو ها او بیا د هغې دپاره به کوم ډیټا ټایپ مونږ اخلو په دې باندې مونږ کار کړو نن زه کله چې یو ډیټا ټایپ مونږ واخلو او د هغې ډیټا ټایپ پراپرټي کې چې کله تاسو ایډیټینګ کول غواړئ یا مطلب تاسو غواړئ چې د هغې پراپرټي کې تاسو نور سیټینګ وکړئ نو د هغې دپاره به تاسو بیا څنګه کار کوئ او د هغې دپاره به تاسو څه استعمالوئ نن زه په هغې باندې کار کوم دلته کې یو څو انټریز کومه دلته کې به ولیکم سټوډنټ نیم نیم دا به ټیکس واخلو او هغې نه پس پروګرام صحیح ده او دا هم څه ټیکس واخلو شارټ ټیکس او د هغې نه علاوه دلته کې به راشو فیس او فیس به څه نمبر کې واخلو اوس راشئ کنټرول ډبلیو پریس کې او هغې نه پس دا یس کې وګورئ تاسو سره به دلته کې یو ټیبل جوړ شي بیا راشئ دې ټیبل کې تاسو انټریز کولی شئ ګوره اسد پروګرام کوم وي ورډ او څومره فیس دی 0 روپۍ د دې فیس دی داسې بل انټریم کولی شي صحیح نه اوس زه وایم چې په دې کې دغه نوم چې کوم لیکل کېږي دا د یو بدل کلر کې لیکل کېږي اوس ما سره ټول یو شانتي لیکل کېږي زه وایم چې د دې کلر د ما سره چینج وي ریډ کلر دی وي یا داسې بلو کلر دی وي یا ګرین کلر وي نو د هغې دپاره بیا موږ څه کوو صحیح نه یا داسې په دې کې تاسو نور آپشن اپلای کول غواړئ ګورئ اول چې کله تاسو اټو نمبرز ته راشئ نو په اټو نمبرز کې دلته کې وګورئ جنرل ته راشئ صحیح نه او جنرل کې بیا وګورئ موږ ویلو چې دا ډیټا ټایپ چې کوم دی دا موږ سره کمبینیشن آف ټیکس دی په دې کې موږ ټیکس لیکو خو هغه ټیکس موږ ته څه ریپرزینټ کوي د دې فیلډ فارمیټ موږ ته راپرزینټ کوي چې دې کې به ته څه لیکې او دې کې تا سره څه ایکسپټ دی او څه تا سره ایکسپټ نه دي صحیح نه نو اوس ګورئ دلته کې ما دې ډیټا ټایپ کې څه واخیستو اټو نمبر مې واخیست نو اټو نمبر سره دلته کې وګورئ جنرل کې فیلډ سایز مطلب په دې کې د تا سره څومره نمبرز راځي او په دې کې موږ سره شارټ څنګه لانګ انټیجر لانګ انټیجر مطلب څومره جزي بس ده صحیح نه زیات حساب والا چې کوم وي صحیح نه هغه د دې ځینې ورکولی شي کو ریپلیکیشن آی ډي ورته وي نو ریپلیکیشن آی ډي دا موږ سره دویم قسم د سری د اټو نمبرز دی ګورئ داسې کې ویو کوي او بیا چې کله تاسو په دې کې انټریز کوئ نو ډایرکټ به دې ته ریپلیکیشن یو آی ډي ورکول کېږي داسې بل انټری وکړئ علي او داسې ایکسل او څومره فیس دی 2000 روپۍ صحیح نه داسې وګورئ دې ته خپل یو آی ډي ورکړه دې ته ریپلیکیشن آی ډي ویل کېږي سیسټم یې خپله دې ته اساین کوي خپله سیسټم دې ته یو څه ورکوي آی ډي ورکوي خو دا داسې آی ډي وي چې دا د یو بل نه ډفرنټ وي نو ستاسو خوښه که تاسو دې ته اټو نمبر ورکوئ او که هغې ته داسې نمبرز ریپلیکیشن آی ډي ورکول غواړئ دا دواړه تاسو دې ته ورکولی شي صحیح نه ښه بل موږ سره په اټو نمبر کې دلته راشئ اټو نمبر او اټو نمبر کې دلته بیرته څه واخلئ لانګ انټیجر واخلئ لانګ انټیجر چې کله تاسو واخلئ دلته کې تاسو سره کیپشن لازم کیپشن مطلب دا ته غواړئ چې دغه نیم چې کوم دی د دې دا څه کومه چینج کومه لکه دا ما سره آی ډي ده که نه زه وایم چې دا آی ډي نوم په بل څه باندې وښیمه دلته کې راشه څه ورته ورکړه رول نمبر نور به ما سره کار دا کوي یوز کېږي به دغه آی ډي فارمول کې چې کله موږ استعمالوو یا نور ځایونو کې چې کله موږ استعمالوو نو دغه آی ډي نیم به موږ سره استعمالیږي خو صرف د دې دپاره به موږ سره کوم نوم ولیکل شي رول نمبر ولیکل شي دا څه کوي ویو کوي او هغې نه پس دا یس کوي بیا وګورئ هلته کې رول نمبر راغلو که نه نو داسې یو نوم چینج کول د هغې لپاره تاسو بیا کیپشن استعمالولی شي ښه بل موږ سره دا نور چې کوم آپشنز دي دا به ټیکس کې کار کوو راشي دویم فیلډ ته او دویم فیلډ کې موږ سره چې کله ټیکس واخلو نو په ټیکس کې موږ سره څه راځي په ټیکس کې خو اول دا راځي چې ته به دې کې څومره کرکټر لیکې 255 کرکټر ته به دې کې لیکلی شي د دې نه زیات کرکټر نشي لیکلی صحیح نه او که داسې زه ورته وایم چې 10 کرکټر نو دې مطلب څه شو چې په دې کې به ما سره صرف او صرف لس کرکټر څه کوي ضایع کوي د دې نه زیات به تا سره نه پرېږدي صحیح نه پوه شوې ګورئ زه ورته دلته کې یو څو کرکټرز ورکوم شپږ کرکټرز ما ورکړل او داسې کې ویو کوي او هغې نه پس دا یس کوي بیا وګورئ دلته کې یو داسې نوم ولیکئ چې هغې کرکټرز د شپږو نه زیات وي نو بیا وګورئ چې دلته کې دا ایکسپټ کوي او که نه
زور ته لیکم محمد وګوره نور نزي وره موږ ورته کریکټر څومره ویلې فیلډ سایز ورته موږ څومره ویلا شپږ ورته ویلا او دې کې څومره کریکټر تاسو انټر کولای شئ 255 کریکټر تاسو میکسیمم انټر کولای شئ نو دا زموږ د فیلډ سایز د موږ ته خې او دا موږ ته کوم ځای نه دا سیټینګ کوو دا موږ ډیټا ټایپ نه کوو ډیټا ټایپ کې بیا موږ پراپرټي دزو او پراپرټي کې موږ د خپل فیلډ چې کوم سایز دی هغه موږ سکو کمو او زیاتو بل موږ سره په دې کې فارمیټ دی فارمیټ دا ګوره ما مخکې مو ویل چې مطلب دا موږ سره اوس سمپل کلر کې ښکاری بلیک کلر کې ښکاری زه غواړم چې د دې کلر چینج کړم نو دلته کې راشي ګوري دا مارک ولګوي او هغه نه پس دلته کې یو کلر نومونه کوي ریډ او بیا سو بریکټ بند کوي او اوس ګوري دا ویو کوي هغه نه پس بیا وګوري چې تاسو سره څومره نمونه بیا ته دې کې لیکي هغه تاسو سره څه کې لیکل کېږي او ریډ کلر کې به لیکل کېږي ګور احمد صحیح نه نه څو ګور بل نمونه کا ها ډایرکټ هغه کلرز دا هغه موږ سره چینج شو کنه دا فارمیټ نه مونږ کوو صحیح نه اوس کو یو کس وایي چې نه زه غواړم چې زما په دې ډیټابیس کې چې څومره انټریز کیږي او څومره نمونه ما سره انټر کیږي نو هغه د ټول کیپیټل کې لیکل کیږي څه کې لیکل کیږي کیپیټل کې نو راشي دلته کې د فارمیټ کې ګوره دي چې سو کې دا د دې نه ختم کې او دا ګریټر مارک واچوي ګریټر دین او څه کې اوس راشي ویو کې ویو نه پس دا یس کې او بیا وګوره ګوره ټول کیپیټل شوی دی وکړه اوس که زه دلته کې سمال هم لیکم مطلب تاسو سره کیپس لاک ان هم نه ده خو زه سمال ولیکم ګوره محمد صحیح نه او زه چې څنګه بل تلاش شم هغه ډایرکټ شي کیپیټل شي پروګرام خو نه کوو کنه موږ صرف د نیم کوو کو د پروګرام د لپاره غواړي نه پروګرام کې هم بیا ته دغه پراپرټي کې دا ولیکي دغه فارمیټ به هم چینج کې اوس صرف موږ نیم ورته ویلې ده سره نه په نیم کې د آپشنز ما سره څه کې چینج کې خبرې پوه شوي کیپیټل چې کله لیکي ها اوس کو چېرته سمال لیکي نه د سمال د لپاره به بیا داسې ساين واچوي صحیح نه او بیا به راشي دا به ویو کوي او دا یس کې هغې نه پس بیا وګورئ دلته کې تاسو سره ګوره ټول سمال شو اوس چې بل ګوره کیپیټل یو نوم زه لیکم ضیا صحیح نه او چې کله زه بل ته لاړ شم ګوره هغه به سمال کې بیرته ډایرکټ به خپله سمال داسې فارمیټ تاسو دې ته چینج کولی شي داسې بل کلر ورته ورکوئ نه د هغې دپاره او بیا راشي فارمیټ ته او فارمیټ کې به بیا د ریډ په ځای باندې دې ته بل کلر ولیکئ هغه کلر به تا سره بیا دلته کې راشي صحیح شو وشوې ها بل موږ سره په دې کې انپوټ ماسک دی انپوټ ماسک لکه دلته کې زه ولیکم چې سټوډنټ کوډ ما سره سره صحیح نه دلته کې ما دا ولیکو چې سټوډنټ کوډ خو زه وایم چې دا سټوډنټ کوډ چې څومره ما سره انټر کېږي نه دا ټول سیکرټ کې انټر کېږي څه کې کېږي سیکرټ کې ګوري دا کوډ خو موږ دې دپاره اپلای کوو چې یو کس دا کوډ ویني نه لکه زه دلته کې راشم 1 2 3 انټر کوم نو دا هر سړي ته پته لګي که نه چې دا کوډ د دې کس 1 2 3 دی زه وایم چې دا د سیکرټ وي دا دې نه ښکاري سایفر ټیکسټ دی یا هیشینګ کې دی نو دا غي لپاره راشي څه ډیزاین ویو ته راشي او پس کې تاسو دا اپلای کول غواړئ زه هم کوډ ته راشه ټیکس سټوډنټ کوډ باندې ودرېږه او دلته کې راشه انپوټ ماسک کې څه ورکړه ګوره دلته کې ورته ولیکه پاسورډ یا کو هغې ځینې نشي لیکلی دلته کې راشه څه سلیکټ کړه پاسورډ سلیکټ کړه او څه کړه نیکسټ کړه بیا ورپسې فینش کړه وګوره دلته کې پاسورډ رالو کنه اوس راشي دا ویو کوي او د دې نه پس بیا یس کې بیا وګورئ دلته کې هغه کوډ ته چینج شوی دی وګوره اوس د دې بل کس وګورئ کوډ ته چینج شي دی بل کس وګورئ کوډ ته چینج شي داسې وګوره کوډ ته هم چینج شو صحیح ده اوس کو دې کې زه یو نمبر واخلم لکه زه دلته کې راشم او څه فون نمبر واخلم یا موبایل نمبر واخلم او دلته کې زه شارټ ایکس واخلم راشم دلته کې انپوټ ماسک ته او په انپوټ ماسک کې زه ورته وایم چې فون نمبرز ما سره انټر کوه خو په کوم فارمیټ باندې دا سیف کې هغې نه پس وګورئ دلته کې داسې فارمیټ یې غواړئ یا داسې فارمیټ یې غواړئ کوم فارمیټ غواړئ دې ځینې تاسو سره دا ډفرنټ فارمیټس دي په دې ټولو باندې ته خپل فون نمبر څه کولی شي راوستی شي ګوره ما دا سلیکټ کو څه کوي نیکسټ کوي او هغې نه پس بیا فینش کوي وګوره دا رالو که نه اوس راشي دا ویو کوي اوس چې کله هم تاسو په دې کې فون نمبر لیکئ نو دې منځ کې سو نمبرز پس چې ډاټ راځي هغه به ډاټ لګي هغې نه پس به تاسو سره بیا انټر ګوره
داسې بل نمبر انټر کړئ چې بل نمبر هم تاسو انټر کوئ هغې سره به داسې ساين راشي صحیح شو ښه اوس کو یو کس وایي چې نه زه داسې نه غواړم دې کې څه ایډیټینګ زه کوم نو دلته کې راشئ ګوره دا ختم کړئ او د هغې نه پس براکټ واچوئ څو نمبرز تاسو اول راوستل غواړئ زه درته وایم چې اول دې 4 نمبرز ما سره راشي بیا براکټ بند کړئ او ډیش واچوئ هغې نه پس بیا 3 نمبرز او بیا ब्रैकेट बया और पसे डैश बया से 3 नंबर्स वाचो ऐसे के ब्रैकेट बन के एंटर उस राशि दा व्यू के यस वगैरह पस हो के गोर اول بسو نمبر یخلی سلوري واغس کنه بیا وګوره 3 بیا اور پسې 3 اسره لګنه ها اوس کو یو کس وای چې نه زکو دې کې د سم نوم لیکل غواړم لکه مطلب اتصالات د یا داسې واخله امتحان دی نو د هغې دپاره او بیا څه کوو نو د هغې دپاره هم همداسې طریقه ته استعمالولی شي صحیح نه خو دلته کې به راشي څه به ولیکي زه ورته وایم چې اول ځل د ما سره ټکس ولیکل شي خو ټکس څومره 3 ورډز د ما سره ولیکل شي صحیح نه او داسې بریکټ بند کړي بیا هغې نه پس ډیش او بیا څه دې ته نمبرز ورکړي چې څومره نمبرز تاسو دې کې بیا ورکول غواړئ اوکې کې او دلته کې راشي ویو یس اوس راشي ګورئ دې ځای ته راشئ او دې کې اول څه ولیکئ MTN او بیا وګورئ هغې نه پس هلته کې اوس نورې نمبر ورته لیکلی شي داسې انټریز پکې کولی شي صحیح ده پوه شئ دې باندې دا موږ سره څه دا مطلب مارک څو انپوټ ماسک چې مطلب تاسو دې کې مختلف قسم فارمیټ دې ته ورکولی شي چې داسې لیکل دې ما سره کېږي داسې کېږي یا کو مطلب ته دې ته وایي چې یو سپیسیفک یو اصول کریکټر د ما سره په دې کې لیکل کېږي نو د هغې لپاره بیا ایل یوز کا څه یوز کا ایل سو ایل ما ولیکل داسې 15 ایل ما ولیکل نو اوس به په دې کې سپیسیفک 15 ورډز تا سره څه 15 کریکټر به تا سره راځي چې د 15 کریکټر نه زیات یا کم راځي نو هغه به تا سره نه اخلي ګورئ زه لیکم دلته کې څو دا 2 مې ولیکل یا دلته کې راشه داسې 2 نمبرز ولیکه ها دا مې ولیکل چې زه کله اوکې کوم دا ما سره نه پرېږدي صحیح نه ورته تا پورا نمبرز نه دي انټر کړي اوس مې انټر کړه ګوره پورا نمبر صحیح شو پوه شوې ښه داسې کو تاسو ډیټ ان ټایم اخیستی وي په ډیټ ان ټایم باندې هم تاسو بیا داسې آپشن اپلای کولی شئ بل موږ سره کیپشن دی کیپشن موږ مخکې هم کار کوو مطلب تاسو یو نوم چینج کول غواړئ د هغې لپاره کیپشن موږ بیا استعمالو که دلته کې موږ سره آی ډي وه که نه آی ډي موږ څه ته چینج کړو رول نمبر ته موږ چینج کړو د دې لپاره موږ رول نمبر ولیکو صحیح ده پوهېږئ ته خو نه وایې که نه ښه بل موږ سره په ټیکس کې ډیفالټ ویلیو ده ډیفالټ ویلیو مطلب دا زه وایم چې کله هم زه په دې خپل ټیبل کې انټریز کوم نو په هغې کې دې د هر یو نوم نه مخکې ما سره څه لګېږي میسټر لګېږي څه میسټر صحیح نه وګورئ دلته کې ما ډیفالټ ویلیو کې څه ورکړه میسټر اوس راشي دا ویو کوئ او دلته راشي ډیټ شیټ ویو او دا یس کې سیو کوئ هغې نه پس راشي ګورئ دلته کې چې کوم نومونه اوس لیکئ ستا نوم څه دی الطاف داسې به راځي صحیح نه پوه شوې یا داسې مطلب بل نوم لیکي طفیل صحیح نه وګوره ډایرکټ به داسې لیکل کېږي مخکې به میسټر لیکل کېږي هغې نه پس به تا سره نوم لیکل صحیح نه اوس کو یو میسیج ورته ورکول غواړي چې نه زه وایم چې دلته د کس ته ډایرکټ میسیج ورکول کېږي چې انټر یور نیم نو د هغې دپاره هم تاسو بیا ډیفالټ استعمالولی شئ راشئ بیا ویو ته او څه ډیزاین ویو باندې کلیک کړئ او دلته کې ورته میسټر ختم کړئ او څه ورته وایي ګوره زه ورته وایم چې انټر یور نیم صحیح شو او داسې کې ویو کړئ او هغې نه پس بیا یس اوس راشئ ګورئ تا ته به چې کله ته لیکل کې د هغې نه مخکې به تا ته راځي چې انټر یور نیم دلته کې نوم ولیکئ وګورئ دلته کې انټر یور نیم رالو صحیح نه دلته کې څه وکړئ نوم ولیکئ لکه څه نوم لیکل غواړئ هغه ولیکه زه لیکم چې څه احمد صحیح نه چې زه کله انټر کوم ګوره لاندې بیا خپله رالو چې بیا زه دلته کې راشم او دلته کې زه بیا انټریز کوم اسد بیا لاندې ډایرکټ ما سره لیکل کېږي انټر یور نیم اوس کو یو کس وایي چې نه زه غواړم چې په کوم ډیټ باندې د دې انټریز کېږي هغې سره د هغه ډیټ هم راځي
نو دا غي د لپاره بس وګي ګور زه راځم دلته کې ډیزاین ویو تا او بیا دې چې یو بل فیلډ بس کم زیات به کوم ډیټ صحیح نه او ډیټ کې به داسې وایم چې دلته کې به ډیټ ان ټایم ورکم صحیح نه او ډیټ ان ټایم تراشي او دلته کې څه ورګي ګور ډیفالت ویلیو کې څه ورګي فارمول ورته انټر کې از ایکوال ټو نو بریکټ سٹارټ بریکټ کلوز کې انټر کې فارمول مې اپلای کړل کنه اوس راشي دا ویو کې او دا یس کې مطلب چې کوم کس په کم ټایم باندې راځي په کم ټایم باندې اډمیشن کې ډایرکټ باندې هغه سره سکیږي دا هغه ټایم لګول کیږي ګورې دلته کې سو اخلي او مې صحیح شو وګورئ دلته کې ما د دې انټریز وکړ وګورئ ډایرکټ ډیټ ما سره انټر شو صحیح نه دا سیدا غټ کې او دا څه وګورئ کوبل کس راځي صحیح نه دلته کې بل کس رالو هغه انټریز وکړو مطلب دا سره رالو بل رالو صحیح نه او هغه دا سه انټریز موږ سره وکړو یا مطلب بل کس رااله هغه څه وکړو انټریز وکړو نو دا هغه ټایم په خپل دلته کې څه کېږي انټر کېږي صحیح نه پوه شوې ډیفالت ویلیو موږ دې لپاره استعمالو صحیح شو نو ګوري بل کس انټر کې هلال انټر کې ګور دا غیم ډیټ ان ټایم صحیح نه ګوري ټایم هم فرق کوي ګوره دا په 3 سکند کې انټر شوی دا په 100 کې 350 کې دا بیا په 8 کې دا په 21 نو د هر یو کس پته لګي چې دا په دې ټایم باندې راغلی دا موږ سره په دې ټایم راغلی دا په دې ټایم راغلی ډیفالت ویلیو د دې لپاره هم استعمالولای شي صحیح نه څه مشکل خو نشته خپل موږ سره چې کله ټیکس باندې کلیک کو نو دلته کې موږ سره راځو ویلیډیشن رولز تاسو ایکسل کې ویلې دي تاسو یو شی باندې بندیز لګوي دا غي لپاره ویلیډیشن استعمالوي کنه چې مطلب دا کسان ما سره پریک دا ما سره ما پریک دا لکه زه دلته کې پروګرامز کې ورته وایم چې پروګرام کې ما سره هغه کسان پیدا و چې کوم سوي ورلد والا وي سوي ورلد یا دا سی ورته چې کوم موږ سره ناٹ ورلد وي چې کوم د ورلد برابر نه وي هغه ما سره پریږدو هغه ما سره ما پریږدو دلته کې څه ورته انټر یور کریکټ پروګرام دا یو میسج به ورته ورکم او دا میسج څه دی دا د ډیټا ویلیډیشن دا اوس راشي ګورئ دا ویو کوي او د ویو نه پس یس اوس راشي ګورم پروګرام ته راشي دا یس کوي ها پروګرام ته راشي پروګرام کې څه وکړي ګوره دلته کې زه پروګرام سے انټر کوم ورډ انټر یور کریکټ ورډ نه پرېږدي کنه ما سره ولې هلته کې ورته ما ویل چې ناٹ ورډ ما ته ما پرېږدم اوس که زه راشم دلته کې ایکسل ورکم صحیح نه او زه انټر کوم ایکسل په ما سره اخلي صحیح نه کو داسې یو بل پروګرام تاسو ورکوئ بل ورکوئ هغه ټول تاسو سره به داسې کوي اخلي خو کوم یو بن اخلي ورډ بن اخلي نو داسې ویلیډیشن تاسو په دې باندې اپلای کولای شئ صحیح نه ناٹ ایکول یا ایکول ورته وای صحیح نه یا ورته ان استعمالوي چې ان مطلب سم کم پروګرامونه تاسو په دې کې اغستل غواړي او کوم یو کم پکې نه اغستل غواړي صحیح نه بل موږ سره په دې کې ریکوایرډ دی ریکوایرډ مطلب دا ګورې دلته کې په دې ټیبل کې ما څومره کالمز یا څومره فیلډ ما امټي پرېښي دي دا وګوره دلته مې هم دا سیل امټي پرېښی دی دا کالم مې هم امټي پرېښی دی دا کالم مې هم امټي زه ورته وایم چې تر څو پورې یو کس پروګرام نه وي انټر کړی یو فیلډ کې تر هغې پورې دا مخکې مه پرېږدو څه که مخکې مه پرېږدو نو راشئ دلته کې ویو ته ویو نه پس ډیزاین ویو ته راشئ او څه وکړئ ریکوایرډ کې څه ورته واخلئ پروګرام او پروګرام نه پس دا ورته یس کوئ صحیح شو مطلب دا ضروری دی دا به خامخا ته ورکړئ تر څو چې دا نه وي ورکړی تا دا مخکې به نه پرېږدي دا یس کوئ بیا یس کوئ او راشئ وګورئ ګورئ دلته کې اوس پروګرام ما انټر کو نظم ما به پرېږدي صحیح نه خپه دې باندې ویلیډیشن اپلای کړی ورډ باندې دا به بل پروګرام به ورکړو ایکسل وګوره زه یې پرېښوستم خو که داسې زه وکړم ګوره دې ځینې اوس مخکې لاړ شم او زه بیا دا کلوز کوم نو ما ته به ډایرکټ میسج راکوي چې تا سره د دې دغه نشته دی ګورئ ویلیډیشن مې اپلای کړی دی او که نه دی بیا راشئ ډیزاین ته او ګورو چې اپلای شوی دی او که نه ښه پروګرام نه پس ریکوایرډ څه مو اغوسته ورته پروګرام یې څه مو اغوستی صحیح نه ښه دلته کې زیرو لینت هم موږ سره سره ایک لو دی څه
خابل موږ سره په دې کې الاو زیرو لینت دی. الاو زیرو لینت مطلب دا چې یو ځکه یو زیرو مطلب سپیس هم خلک انټر کی بس هغه پرېږدوا هغه نه مخکې څه داسې وي سینا او نور پکې انډیکس کې موږ سره انډیکس کې مطلب ډوپلیکیټ ستاته وي ګوري اوس موږ سره سری نو دی مطلب دا پکې نشته دی سینا که زه ورته وایم چې یس ډوپلیکیټ وکړه مطلب که یو ځکه یو نوم دوه ځله هم څوک ورکوي نو هغه اکسپټ کېږي سینا لکه وګورئ دلته کې راشي دا ویو کې او د ویو نه پس وګورئ که نه موږ په دې کې څومره نومونه ډبل انټر کړي دي ګوره اسد اسد انټر کړی هم دی که نه داسې احمد احمد هم انټر کړی دی ډبل هم انټر کړی دی خو که چېرته ورته تاسو ووایئ چې نه په نیم کې د ما سره ډبل نیم نه اکسپټ کېږي ډوپلیکیټس یې نه راځي نو د هغې دپاره به چېرته راشي انډیکس ته او دلته کې به څه واخلئ دلته کې به یس نو ډوپلیکیټ او دا یس کې اوس راشي ګوره دې نه مخکې په دې کې مونږ انټریز هم کړي دي صحیح نه نو د هغې د وجې دلته کې راشي نیو کلو کوئ بلینک ډیټابیس واخلئ او دلته کې دا کریټ کړي اوس راشي په دې باندې اپلای کړو صحیح نه سکه کریټ نو او راشي ټیبل ته ډیزاین ویو یس او دلته کې راشي څه واخلئ نیمز واخلئ صحیح نه او دا اوکے کوي دا مې اوکے کو راشي دا کنټرول ډبلیو یس اوس وګورئ دلته کې ما سره چې کله زه نیمز انټر کوم نو په دې کې ما سره ډوپلیکیټس هم راځي او دا نور نومونه ما سره اکسپټ کېږي ګوره ورته دا ختم کړئ ته ګورئ اوس احمد او داسې علي ګوره کېږي که نه صحیح نه زه اوس ډبل انټریز کوم ګور اسد هم پکې انټر شو صحیح نه اوس که زه داسې واخلم زه ورته وایم چې نه ډوپلیکیټ دلته کې ما پرېږدوه نو دا راشي ډیزاین ویو ته او ډیزاین ویو کې شارټ ټیکسټ سلیکټ کړي او د هغې نه پس راشي څه انډیکس او دلته کې ورته څه واخلئ یس نو ډوپلیکیټ او دا کنټرول ډبلیو کوي یس کوي اوس راشي ګوره اوس که زه دلته کې بل انټریز وکړم ګوره اسد الریډي ما سره انټر شوی دی دا به ماته نه پرېږدي ولې څه وایي ډوپلیکیټ تا سره په دې کې اکسپټ نه وي ډوپلیکیټ تا سره نه پرېږدي صحیح ده نو داسې طریقه باندې تاسو څه کولی شئ د دې یو ډوپلیکیټس بندولی شئ او هغه بیا کولولی شئ صحیح نه دا بیرته څه کوي اسکیپ کوي او راشي بیا ډیزاین ویو ته ډیزاین ویو نه پس بیا په ټیکسټ کې وګورئ موږ سره نور کوم آپشنز دي نور آی وي موډ دی دا لا فلحال ستاسو ریلیټډ نه دی داسې په دې کې موږ سره لاست آپشن چې کوم دی هغه ټیکسټ الاین دی ټیکسټ الاین مطلب دا ټیکسټ ته په کوم ځای کې راوستل غواړئ لیفټ ته راوستل غواړئ رایټ ته غواړئ یا سنټر کې غواړئ دا تاسو ایم ایس ورډ کې به ویلي وي ایکسل کې هم ویلي صحیح شو وګوره زه ورته وایم دا څه کا سنټر کې راوله او څه کا دې ځای نه دا ویو کا وګوره تا سره هغه ټیکسټ کوم ځای کې راځي سنټر کې به راځي سنټر کې رااله وګورئ صحیح شو دا موږ سره پراپرټي د ټیکسټ وا چې کله تاسو یو شارټ ټیکسټ واخلئ نو د هغې لپاره به دا استعمالوئ اوس که چېرته لانګ ټیکسټ واخلئ نو په لانګ ټیکسټ کې موږ سره بیا همدغه آپشنې دي همدغه خبرې دي کوم چې موږ کار کوو صحیح نه صرف دلته کې موږ سره پلین ټیکسټ دی او بل موږ سره په دې کې چې کوم دی سره ریچ ټیکسټ دی دا دواړه تقریبا موږ سره سیم دي دواړه ټیکسټ تاسو یوز کولی شئ صحیح نه پلین ټیکسټ موږ سره نوټ پیډ کې چې کوم استعمالېږي هغه وي او داسې بیا موږ سره نمبرز دي په نمبرز کې تاسو دې ته دا څه ټایم دی تاسو څه کلاس دی ایکسس کلاس دی ایکسس بیا ناوخته رانه شي ښه اوس که چېرته نمبرز واخلئ نو دلته کې وګورئ نمبرز کې بیا موږ سره لانګ انټیجر دی لانګ انټیجر نه سره وروستو بیا بایټ دی صحیح نه او داسې موږ سره بیا انټیجر دی سنګل دی مطلب دا ډفرنٹ ټایپس آف نمبرز دي صحیح نه او دلته که زه بایټ واخلم نو یو بایټ ما سره ایکول دی د 255 کریکټرو 255 کریکټر نو په دې کې به ما سره څومره پورې نمبر اخلي 255 پورې به اخلي که د دې نه زیات شي ما سره بیا نمبر نه اخلي لکه وګورئ دا نیم د دې نه چینج کړئ دلته کې به څه واخلو موبایل صحیح شو اوس راشي دا ویو کوي یس او راشي دا ټیبل 1 ته راشي او بیا دلته کې ګورئ که زه 250 انټر کړم دا به ما سره واخلي که 255 انټر کړم دا به مو واخلي اوس که 255 انټر کړم نو ما ته به څه وي چې دا ویلیو تا چې کوم انټر کړه دا ویلیډ نه ده ولې هلته کې ورته موږ یو بایټ ویلو او یو بایټ موږ سره کریکټ د څومره کریکټرو برابر دی 255 د 0 نه نیولې تر 255
صحیح نه. نو داسې تاسو د دې هغه فارمیټ بیا چینج کولای شي، تاسو ورته مختلف نمبرز ورکولای شي، لانګ انټیجر اخلي، داسې تاسو بیا په دې کې بایټ اخلي، صحیح نه، هغه ټول تاسو دلته کې بیا ورکولای شي. داسې زه لانګ انټیجر اخلم، په دې کې بیا تاسو سره فارمیټ دی، صحیح نه، مطلب فارمیټ تا واغستو ته په دې باندې بیا هغه ډیفرنٹ فارمیټ اپلای کولای شي کوم چې موږ ټیکس کې یوز کړه، صحیح نه، برکټس کې نمبر باندې دا غي کلر ورکه، صحیح نه، هغه تاسو کولای شي په دې کې. او نور په دې کې ما سره هغه آپشنز دي کوم چې موږ ټیکس کې ویل. داسې ډیټ ان ټایم دی موږ سره، ډیټ ان ټایم کې تاسو سره فارمیټ د انپوټ ماس د کیپشن د هغه آپشنز دي، صحیح نه، ټول تاسو راوستئ شي. او ډیټ ان ټایم موږ څه ټیم راولو، ډیټ ان ټایم موږ هغه ټیم راولو کله چې تاسو یو دو ویلیو ورکوي او په دو ویلیو کې یو ویلیو تاسو سلیکټ کوئ. لکه موږ سره ټرو فالس دی، نو په دې ټرو فالس کې به ما سره یو ایکسپټ کیږي، یا به ټرو یا به فالس وي، دوه خو نشي کېدای کنه، ها کو ته دوه نه کې خو ته به لیوانه، صحیح نه، پوه شوې. خادل ته کې راشه ګور ډیټ شیټ ویو او دا غینه بس یس وګوري دلته کې مس دا خو موږ سره ډیټ ان ټایم راغله، خادل تم ډیټ ان ټایم سلیکټ کړی دی، چرته موږ لګیو خراشي ډیټ ان ټایم څه کې دا یس نو ته چینج کې، یس نو کې موږ سره دوه خبرې وي، صحیح نه، یا به مطلب ټرو اخلي یا به فالس اخلي، یا به یس اخلي یا به نو اخلي، صحیح نه، لکه څنګه چې تاسو ته ما مخکې ویل. نو سره شي ګورئ ډیزاین ویو ته ډیټ شیټ ویو ته راشي او دلته کې دا یس کې یس نه پس بیا وګورئ دې کې به ته صرف ټیک مارک ولګي یا به ټیک مارک نه لګي. ګوره زه هم چا فیس ورکړی هغې ته ټیک مارک لګوم، چا نه ورکړی هغې ته ټیک مارک مې لګوم، صحیح نه، پوه شوې. او داسې دې ته ډیټ ان ټایم ورکول غواړئ نو دلته کې راشي سوري کې ډیټ، صحیح نه، او دلته کې راشي بیا ډیټ ان ټایم واخلئ، ډیټ ان ټایم. خو په ډیټ ان ټایم کې ګوره تاسو سره ډیفرنٹ فارمیټس دي، کوم فارمیټ ته دې ته ورکول غواړئ نو دې ځینې ته دې ته فارمیټ ورکولی شي، صحیح نه. لکه کو تاسو خیال کړئ کله چې تاسو ایکسل کې به کار کوو نو په ایکسل کې موږ سره دوه قسمه ډیټ ان ټایم به راتو، یو موږ سره برټش ډیټ ان ټایم دی او بل موږ سره امریکن دی، صحیح نه. په یو کې موږ سره داسې وي چې منت مخکې وي، په بل کې ډے مخکې وي، لکه زه ګوره دلته کې کنټرول سیمی کولن ولیکم نو اوس ما سره وګوره 12مه میاشت د څوم تاریخ د څومې میاشت 12مه میاشت د دویم او د هغې دویم تاریخ دی، صحیح نه. نو مطلب دی کې ما سره میاشت مخکې کړه او منت یې را سره وروستو کړو، نو داسې تاسو هلته کې م ورکولی شي، صحیح نه. دا فارمیټ تاسو دلته کې ایکسس کې م ورکولی شي، خو د دې لپاره به تاسو دا کنسپټ استعمالوئ، ډي ډي موږ د ډے دپاره استعمالو، او داسې ایم موږ د منت دپاره استعمالو، واي د ایئر دپاره استعمالو. نو که چېرته تاسو خپله دې ته یو ډیټ ان ټایم ډیفاین کول غواړئ نو د هغې لپاره او بیا دلته کې د آپشن یې لیکئ. لکه زه راځم دلته کې څه کوم ګوره ایکسس پروګرام ته راځم او دلته کې څه ایریا سلیکټ کوم او تاسو به په دې کې یو آپشن وینئ موږ ته نمبرز چې کوم راځي موږ سره، صحیح نه. دلته کې راشئ ګوره ښه نمبرز او دلته کې راشي کسټم کې څه سلیکټ کې، اول خو ډیټ سلیکټ کې او په ډیټ کې کسټم سلیکټ کې وګورئ دې ځای کې اوس ته لیکل کوو څه لیکل غواړئ هغه تاسو سره به ډایرکټ راځي، صحیح نه. مطلب زه که چېرته منت لیکم، صحیح نه، نو منت به ما سره څه راځي، منت کې به ما سره اول بیا میش راځي، هغې نه پس به بیا ما سره ډے راځي. خو داسې زه ډے لیکم نو د هغې دپاره به ما سره اول زه به ډي لیکم، هغې نه پس به بیا زه منت لیکم. وګورئ که زه داسې ډبل ډي ولیکم او بیا داسې ورکم ایم او بیا ورسره ایر ورکم، صحیح نه، څلور ایر ورکم، نو څه که اوکې که اوس به په دې کې ما سره څنګه ډیټ ان ټایم لیکل کېږي، داسې راشي د دې فارمیټ چینج کړئ، ډیټ سلیکټ کړئ او راشي کسټم نه پس ګورئ دلته کې اوس خپله ورته واخلئ. ګورئ اوس بیا دلته کې درته ښیي چې یو ایم تاسو ولیکئ نو څنګه راځي، ګوره منت رالو که نه میش راله، صحیح نه. خو داسې کو یو بل ورسره ولیکئ نو بیا به تا سره زیرو راځي، صحیح نه. او که داسې بل ورسره ولیکئ نو وګوره څه رالو دسمبر رالو، او که داسې بل ایم ولیکئ نو بیا به پوره نوم تا سره ولیکل شي، دې ځای ته ګورئ که نه یعنې دسمبر. داسې زه ډیش واچوم او بیا ډے ولیکم نو څه رالو صرف 2 رالو، کو بیا بل ډي ورسره ولګوم نو زیرو به ورسره راشي، او که داسې بل ډي ورسره ولګوم نوم رالو سچل، خو پوره نه دی، کو بل ولګوم بیا به پوره راشي، صحیح نه. نو اوس کو داسې وای ولیکم ایر رالو بیا بل ورسره ولیکم یا بل ولیکم ګوره بیا به راشي، صحیح ده. نو که زه ډبل ولیکم
یا داسې اول زه ډی ولیکم نو ګور اول ما سره ډی رالو هغې نه پس کو بیا منت ولیکم نو بیا به ما سره منت راځي او که بیا زه وای ولیکم نو هغې نه پس به بیا ما سره وای راځي صحیح نه نو داسې ډیټ ان ټایم تاسو په ایکسس کې هم څه کولی شئ دې ته آئیډنټیفای کولی شئ ګورئ دلته کې زه ورته اول د ما سره منت ولیکل شي بیا نه ډی ولیکل شي او بیا نه څه ییر ولیکل شي صحیح نه او دا څه کوي ویو کوي نو چې کله ته دا ویو کوي او په دې کې بیا کله هم ته ډیټ ان ټایم لیکي دلته کې راشي ډیټ ان ټایم ولیکي نو تاسو سره په هغه فارمیټ باندې لیکل کېږي په کوم فارمیټ چې تا هلته کې د دې فارمیټ انټر کړی وي صحیح نه دا وګوره په هغې راله وګوره صحیح نه پوه شئ په دې باندې ښه بل موږ سره په دې کې چې کوم دی کرنسي ده کرنسي مطلب تاسو په دې کې څه کوئ یو اماونټ انټر کول غواړئ لکه دلته کې راشي زه سو فیس انټر کوم زه یم چې دا فیس دې ما سره څه کرنسي کې راشي که نه خو د هر یو کرنسي سره خپل یو سیمبل راځي که نه ډالر ساین راځي یا نور داسې ساینونه ورسره راځي نو دغه ساینونه تاسو د کرنسي نه هم څه کولی شئ چینج کولی شئ دلته کې ورته مختلف فارمیټس ورکولی شئ لکه وګورئ زه دلته کې نارملی زه دا څه کوم کنټرول ډبلیو کوم او دا یس کوم نو چې کله هم زه دې کې انټریز کوم ما سره به انټریز په څه کې کېږي ما سره به انټریز ډالر کې کېږي صحیح نه ښه فیس ما سره آلریډي شته دی او دلته کې راشي 1 ورسره ولیکئ او داسې کې ویو کوئ او هغې نه پس یس واخلئ اوس وګورئ که دې کې زه اماونټ انټر کوم د اماونټ به ما سره ډایرکټ څه کې وي ډالر کې وي ډالر کې دي که نه وګوره صحیح نه زه یم چې د دې سره د ډالر نه راځي د دې سره د افغانۍ راځي نو دې لپاره بیا راشي ویو او ویو کې څه ډیزاین ویو او بیا دلته کې راشي کرنسي ته او داسې کې ختم کوي او داسې هیش ولګوئ او د هغې نه پس ولیکئ اف جي افغانۍ صحیح نه او څه کوئ انټر کوئ اوس راشي وګورئ تا سره به چې څومره اماونټ ته په دې کې انټر کوي هغه به تا سره څه کې راځي افغانو کې راځي وګوره افغانو کې راله وګوره خو اماونټ ته مخکې راځي پیسې ورپسې راځي نوم یې ورپسې راځي کرنسي نوم چې کوم دی خو داسې ته مخکې تاسو لیکل غواړئ د مخکې دپاره به څه وکړئ هلته کې مونږ هیش مخکې لګولی نو دلته کې راشي دا هیش د دې ځای نه څه کوئ وروستو کوئ اول څه ولیکئ اف جي ولیکئ صحیح نه هغې نه پس بیا هیش واخلئ هیش نمبر ته ویل کېږي اوس راشي ویو کوئ وګورئ اوس وروستو شو ښه دلته کې اوس انټریز وکړئ ګوره اوس هم مخکې دی صحیح شو پیسې اوس مخکې شو صحیح نه مخکې مونږ وروستو ورکړی وی پوه شولې باندې اوس کو تاسو دې ته یو بل ډیزاین راخلئ نو تاسو هم کولی شئ چې تاسو ایکسل پروګرام ته لاړ شئ او د دې ځای نه دې ته یو فارمیټ راواخلئ ګوره دلته کې راشي کرنسي یا مطلب داسې واخلئ ګوره دلته کې ما څه پیسې انټر کړلې دا څه کوي ویو کوي او ویو نه پس دلته کې اوس ما ماینس کې پیسې انټر کړئ څه کوي ماینس کې صحیح نه دا ما سره څه کې رالو ماینس کې رالو زه یم چې دا ما سره ماینس کې نه راځي نو دې دپاره زه وایم چې د دې کلر د ما سره چینج راځي خو د دې کوډ د راخیستلو دپاره به چېرته لاړ شي ایکسل پروګرام ته لاړ شي او ایکسل پروګرام کې به راشي دلته کې داسې ایریا سلیکټ او بیا راشي نمبرز ته کسټمایز واخلئ او څه کرنسي واخلئ کرنسي کې په دې باندې کلیک کړئ یا راشي دلته کې کسټم ته او کسټم کې بیا دا وینئ دا راواخلئ دا فارمیټ دا کنټرول سی کوئ او هغې نه پس راشي ایکسس پروګرام ته ایکسس کې چې ستاسو کوم ټیبل دی دا ویو کوئ او د دې کرنسي چې کوم فارمیټ دی دې کې دا واچوئ وامچو اوس راشي دا څه کوي ویو کوئ او بیا دا یس کوي هغې نه پس وګورئ ګوره کوم نمبر چې تاسو ماینس کې ورکړي وو هغه به تا سره سور کلر کې راشي سور کلر کې راغلو که نه اوس خو مسله دلته کې دا شوه اوس هم ورسره ډالر ساین راغلو دې سره به څه کوم ډالر ساین راغلو که نه ورخطا کېږي به نه هماغه طریقه ده را به شي ډیزاین ویو ته او ډیزاین ویو کې ته وینئ دلته کې اس دې سره لیکل شوی ده دا اس ته ختم که اف جي ورسره ولیکه او دلته کې هم څه که ګوره دا اس ته ختم که اف جي ورسره ولیکه صحیح نه او اوس راشي ګوري ویو کوي اوس به تاسو سره په څه کې راځي افغانو کې به دا راځي وګوره راغله وګوره صحیح نه داسې کلر هم چینج کوئ نو کلر دپاره تاسو هلته چې کوم ریټ لیکل شوی دی دا څه ته چینج کړئ دا یو بل کلر ته چینج کړئ ګورئ دلته کې ورته څه ولیکئ بلو صحیح نه او څه کوي دا ویو کوي چې کله تاسو دا ویو کوي دا به تاسو سره څه کې راځي بلو کې راځي صحیح شو پوه شو په دې باندې ښه بل موږ سره
چې کله موږ یو بل ډیټا ټایپ واخلو دا خو کرنسي ریلیټډ وو صحیح نه داسې ډیټ ان ټایم موږ واغستو او داسې موږ سره آبجیکټ دی صحیح نه آبجیکټ کې موږ سره بیا همدغه آپشنز دي کیپشن دی او ریکوایرډ دی ټیکس الاین دی او داسې موږ سره هایپر لینک دی هایپر لینک باندې موږ د دې نه مخکې یو کلاس اغوستی هایپر لینک او کیلکولیټ او اټیچمنټ او لوک اف ویزټ چې دا موږ د څه لپاره استعمالو او څنګه دا موږ سره کار کوي په دې باندې موږ په ډیټیل سره کار کړو صحیح نه وایي او که چاته نه وي معلوم نو بیا د دې نه مخکې چې کوم لیکچر دی هغه وګورئ صحیح نه پوه شوې دومره بس نن